ابو قدامة المقدسی رحمت الله تعالی علیه دا یو لوی فقیه حنبلی تیر شوی دی او لوی فقیه دی، فتاوی م لیکلی ده او د وخت یو سپاه سالار امیر المؤمنین هم تیر شوی دی. دی مسجد نبوي ته راغی او مسجد نبوي کې ورته چا وویل چې د جهاد د غمګینو قصو نه یوه قصه راته وکړه. نو اطرق راسه ساعتا دا سر یې ټیټ که، سوچ یې وکړه نو بیا یې سر اوچت. نو بیا یې وویل چې د جهاد خو هره خبره او هره قصه عجیبه وي، خو راځئ یوه قصه درته کوم. مسجد نبوي کې دا قصه شروع کړه. ویل چې زه عراق سره نږدې د سیند په غاړه یو کلی و، رقه نومېده. دې رقه کلي کې ومه، اوسېدمه. په دې کې اوازه راله چې صلیبیان او انګریزان چې دي دا حمله راوړي په مسلمانانو باندې. نو ما د خپل کلي کې یو جهادي بیان وکړ. تقریر مې وکړه چې چا سره ځوانان جهاد ته راوباسئ، څوک مال لري چنده راوړي. نو هر چا چندې راوړي او څه یو ډېر لوی لښکر زلمي لارانو راوایستل چې دا زموږ بچي دي جهاد ته یې بوځه. نو د مازدیګر په ټیم باندې هغه لیستو کې نومونه ولیکلی شو، هغه ډلې ډلې برابرې کړی شوې، مشران وټاکلی شو. ما ورته وویل ځئ کورونو ته لاړ شئ، شپه وکئ، سهار د مانځه پسې به جهاد ته ځو او څو چې هغې کلي ته رارسي موږ به مخې ته ورځو. ابو قدامه مقدسی وایي چې زه کله کور ته لاړم او شپه وه، تیره وه، سملاستمه زما دروازه وټکېده. چې راووتمه یو زنانه ده، نقاب پوشه د سر نه خپو پورې نقاب کې پټه ده. او ما ته یې وویل چې امیر المؤمنین تا چې کله تقریر کو د جهاد، نو زه د مسجد نه بهر ولاړم، ما ستا ټول بیان واورېد او ما ډېر زیات وژړل چې یا الله اوس کاش کې زما ځوانان بچي وي چې ما هغه ورکړي وي جهاد، او یا ما سره ډېرې زیاتې پیسې وي، نه پیسې لرم نه ځوانان بچي لرم. او که ورځ د قیامت کې ابو قدامه مقدسی پاسېږي او خدای تعالی ووایي چې چا ورسره د مال امداد کړی دی ځئ جنت ته لاړ شئ، او چا چې د جان امداد کړی لاړ شئ، نو زه به څه شی پیش کوم. نو په دې مې وژړل. بیا مې په کور کې یو شی پیدا کړل ځان سره وجود کې، او هغه شی مې په دې لفافه کې اچولی دی، جهادي چنده کې مې درته رالیږلی دی. داسې وکړه چې دې کې یو خط دی، دا ختم واخله او دې لفافه کې چې دی زما د جهاد چنده ده دا م واخله. کور ته چې لاړې بیا ډیوه ولګوه، دا خط وګوره. چې کله ابو قدامه فرمایي کور ته لاړم، زنانه مې ونه پېژنده چې څوک ده، نو ما ډیوه ولګوله. چې ما خط راواخېسته نو په دې خط کې دا لیکل شوي دي چې یا امیر المؤمنین زه د داسې کورنۍ ښځه یم چې ستاسو سره په یو ملګرتیا کې زما خاوند شهید شوی دی، او زما پلارم شهید شوی دی، او زما ورورم شهید شوی دی، زه هېڅ څوک هم نه لرم او بچي مې هم نشته دی، پیسې هم را سره نه وي چې ما چنده کې درلیږلې وي. نو د ډېرې ژړا نه بعد ما ته دا سوچ راغی چې ته خو هېڅ هم نه لرې چې چنده کې ورکړي، خو دا د سر دا ویښتان او دا زلفې په دې څه شی کې، دا خو د زینت دپاره دي، د زینت نه تېره شه، چا ته زینت کې. نو ما قینچي را واخېسته او دا خپلې زلفې مې په دې بیخ کې کټ کړي او بیا کېناستم، د هغې نه مې زر پړی جوړ. نو دا لفافه دې کولاو که په دې لفافه کې زما د زلفو نه جوړ شوی پړی دی، دا به جهاد کې ستا په کار راشي، خو چې زه صرف د مجاهدینو د صف کې مالی چنده کې راشي. ابو قدامه مقدسی وایي چې ما دا ولیده، ډېر زیات حیران شوم. ما یې کاش دا زنانه خو ما پېژندلې وې، د دې خو خاوند شهید دی. نو چې بیا ما سره غنیمت کې څه وی د شهداو کورنۍ سره ما امداد کولی، دې ته به مې ورکړې وې، ما خو ونه پېژنده چې دا څوک وه. سهار مونږ چې وشو چې مونږ کله روانېدو، خو دا ټوله شپه ما په دې سوچ او په دې غیرت د دې زنانه تېر کړ. چې کله مونږ روانېدو نو ما دا اعلان کړی و چې ماشوم به جنګ ته نه پرېږدئ. دې کې یو ماشوم دی په آس باندې سور دی او ټول صف د مجاهدینو نه مخکې کېږي. ما آواز وکړه چې بچیا دی خوا راش، زه ماشومان جهاد ته نه پرېږدم، زه واپس لاړ شم. ده ما ته وویل چې ما تعریفوني، ته ما نه پېژنې زه څوک یم؟
ما ورته ته څوک وی انا ابن صاحبة اللفافه بیګا د شپې چې کومې زنانه درته په لفافه کې چنده در لېږلې زه د هغې ښځې زوی یم. ابو قدامه مقدسي وایي چې ما ورته وویل چې زه خو ماشومان نه بوزم خو ته ډېر د غیرتي ښځې زوی یې تا بوزمه راځه زه به دې تره شمه ته به مې وراره ما سره یو ځای اوسېږه تا بوزم جهاد ته. کله چې د جهاد صف ته ورسېدو جنګ لا شروع نه و یو ډاک کې مونږ واړول روژه وه ماسپښین ټیم و دا نوجوان راغی دا ماشوم ما ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین زما دا مور بیماره ده او زما ما نه مشره یوه خور ده هغه هم بیماره یي نو اکثر په کور کې دا ترکاري زه پخومه او زه ډېر ښایسته لنګري یم که ستا اجازت وي زه به د مجاهدینو ته لنګر روژه ماتی تیار کړم. ما دا ماشوم لنګر ته ورکړ چې لنګر یې پخولو مازدیګر ټیم و امیر المؤمنین وایي سودا مې شوه چې دا خو وړوکی دی راځه لږ یې وګوره ورشه وی چې رالم ورته ماشوم د 11 کالو وی چې رالمه هغه کټوۍ یې په اور باندې ایښې ده دیګې او نغري هغه اور مړ شوی دی او دې خوا یو کاڼی پروت دی په هغې سر ایښی دی او دی وده دی. نو ابو قدامه مقدسي وایي چې ما دته وکتل او د د عمر ته او د مور غیرت ته بس ما یې پرېږده چې دی ودی راځه دا دیګ به زه پوخ کړمه. نو زه کېناستم ما اور بلو او دې خوا مې په مینه مینه دې ماشوم ته کتل او ژړل مې ورته چې دا د څنګه غیرتي زنانه زوی دی چې دومره ماشوم دی او جهاد ته راغلی. نو وایي دې کې د ماشوم په دې شونډو باندې مسکا او خندا راله وایي چې خندا راله زه حیران شوم بیا وده دی بیا خندا راله بیا وده دی په دریم ځل باندې رسې په بړک بړک وخندل راویښ شو. ما ورته ماشومه ولې دې وخندل ما ته ویل یا امیر المؤمنین دا زما او زما د خالق په منځ کې خبرې دي د دې به نه پوښتنه کې نه ما سره کار لري دې کې ما سره کار مه لره. ما ورته ویل چې نه ما ته به حل وایي چې مجبور مې کوئ ویل چې خوب مې ولید په خوب کې جنت ته لاړم په جنت کې یو نهر و د هغه نهر په غاړه بیبیانې وي ښایسته ښایسته او چغې والي چې مرحبا بزوج الحور العینا. نو وایي ما ورته فی کن حور عینا تاسې کې ده وی نه مونږ خو خادمان یو مخکې لاړ شه چې مخکې لاړم یو دویم نهر و هلته را باندې مرحبا بزوج الحور العینا آواز وشو ما وویله فی کن وی نه مخکې ده څلورو نهرونو تیر شوم یو بنګله راله ماڼۍ راله دروازه کې ښایسته حوره ولاړه وه مرحبا بزوج الحور العینا ستړې مشي وکړه. ما ورته ویله انت تی وی نه دننه لاړ شه چې دننه لاړم په یو ډېر ښایسته تخت باندې وه حوره ناسته وه ما اراده وه چې زه کښېنم په دې کټ کې ما ته یې وویل چې دې دپاره مې راوغوښتې چې نن ماښام روژه ماتې دعوت در کوم که زما دعوت قبلې نو بیا مونږ سره به روژه ماته کړي. نو زه د ډېرې خوشحالۍ نه ما وخندل او ما وی چې بلکل دا دعوت زما قبول دی. امیر المؤمنین وایي زه خو پوه شوم چې دا سړی شهید کېږي روژه ماتې مونږ سره نه کوي او دا هلته د حورې سره روژه ماتې کوي خو جنګ نشته دی نو دا به څنګه شهید شي. یو ناڅاپه ماښام ته لږ ټیم پاتې دی چې صلیبیانو انګریزانو یو سخته حمله په مجاهدینو باندې راوړه چې حمله ور باندې راغله نو جنګ شروع شو. جنګ چې شروع شو دا وړوکی ماشوم ما کتل چې زمونږ د ټولو مجاهدینو نه مخکې دی پاس سور دی او ما ورته ویل چې ماشومه ته خو یتیم یې د مور دی بل زوی هم نشته دی ته لږ شاته شه شهید به شې. وی ده مخ راواړو چې یا امیر المؤمنین ستا اطاعت به تر هغې پورې کوم چې ته د قرآن کریم خلاف خبرې ونه کړي او که د قرآن کریم خلاف دې وویل بیا دې نه منم. وی ما ولې قرآن کریم څه وایي وی قرآن کریم په سورة انفال کې دا وایي چې اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار شا ورته ماړوئ ته ما ته وایي چې دې خوا راشه شا ور واړو دا خو ته د قرآن کریم خلاف. وی د دې ماشوم علم ته حیران شوم چې دومره ماشومتوب کې تا د آیتونه چېرته یاد کړل. ما ورته وایي چې ماشومه ډېر غیرتي او د غیرتي زنانه بچی یو سوال درته کوم هغه دا که ته شهید شوې او د اویاو لایق د جهنم شفاعت دې کوو نو بیا ما یاد به ونه باسې زما شفاعت هم وکړه. دې ماشوم راته وویل چې زه دا وعدې چا سره نه کوم. لږ مخکې چې لاړه د ماشوم په لاس کې غشي خلاص ما ته ویل یا امیر المؤمنین
که یو درې غشي دې قرض راکړل نو چې کلي ته ژوندی لاړم بیا به یې درکمه. ما ته موقع په لاس راله، ما وی زه غشي نه درکو. زما د غشي درکولو شرط دا دی چې زما به شفاعت. ماشوم را سره واده وکړه، غشي مې ورکړله، جنگ شروع دی، ماشوم رانه ورک شو. په دې سخت حال کې د شپې ناوخته حصه شوه، کافرانو شکست وخوړه او زموږ مجاهدین څه شهیدان شو، څه زخمیانو. زخمیان مو رانقل کړل، شهیدان مو میدان جنگ نه یو طرف ته کړل د دفن دپاره. زه ډېر زیات ستړی وم او تیاره وه. ما خپلو مجاهدینو ته ویل لږ رڼا برابره کوي. چې رالم اول د شهیدانو په صف وګرځېدمه، نو د شهیدانو په صف کې دا وړوکی ماشوم نه و. زخمیانو صف ته لاړم، هلته هم نه و. دا ژوندي صحابه مې ټول ولټول، یو هم پکې نشته. په آس باندې سور شوم، ما وی که ما سره څوک قرباني ورکوي، لږ ما سره د جنگ میدان ته بیا لاړ شئ. زما هغه ماشوم وراره هغه ماشوم نشته دی، نه شهیدانو کې نه زخمیانو کې. یا به کافرانو بندي بولې وي او یا به د جنگ په میدان کې شهید یا زخمی پروت وي، راځئ چې ولټېږو. ډیوې مو ولګولې او د جنگ میدان کې ګرځېدو خو مونږ پیدا نه کړ. امیر المؤمنین وایي په دې دشته کې زما د آس منډه وواله او یو کمر و د خوړ په سر دلته ورسېده زما د آس. چې دلته زه د آس نه کوز شومه، د دې کمر نه لاندې نه یو وړوکی اواز په سلګو کې راخیږي چې آین امیر المؤمنین. امیر المؤمنین به چېرته وي؟ وایي زه د آس نه کوز شومه او په دې کمر کې ډېر په تکلیف لاندې لاړم. چې ومې کتل دی د وینو په ډنډو کې پروت دی او آخري سلګی دی. ما یې دا سر راوچت که او په دې خپل پتون مې کېښوده. ما ته یې وویل یا امیر المؤمنین زما په وینو باندې خپلې جامې مه خرابوه. داسې وکړه چې یو زما وصیت واوره، یو زما دا کمیس ما نه وباسه او زما مور ته چې زما د شهادت پیغام ته یوسې. زما مور یې بې نه مني. نو که مور مې زما شهادت نه منه، بیا ورته زما د وینو دا کمیس پیش کا چې دا د ستا د بچي د وجود هغه کمیس وینه دغه ده. او دویم درته دا سوال کوم، زما نه مشره خور هغه ډېره بې حوصلې ده، عمر یې کم دی، هغې ته لږ زما لپاره تسلي ورکه او زما مور ته زما سلامونه ووایه. پس سلګۍ ووهلې، ماشوم په شهادت ورسېد. فاصله ډېره وه، دا مې راوسته